खान साहब उस्ताद इस फिक्र में कोई तर सो पूर चे ज़जवन देमा नुस्ताद यो वक्त तो सुख नुकसान नहीं सिरे सवाले ता ठीक दा गुलशेरा दिलावर यो डेर हरामी सरे दागदा पट गुजार नबा हमेशा जान साथी हो खान साहब उस्ताद से तमाशा गो रही जब उस दिलावर रद्दा से सबक वरकोमा चे दागना बद अखबर कोर ला रहूं ये रशी वली चे दे कोर इज्जत जमा इज्जत थे कम नौकर चे पखपल मालिक बाने कुर्बान नशी नागाड़ू द इंसान बचे न दे खान साहब द इंसान बचे न दे शाबाश गुलशेरा शाबाश मोर के ना उस्तागुंती स्वीरोड़ा सब ठूल उमर ताप वफादार बांधे फखर कुम गुलशेरा फखर कुम उस फैसला स्ता पलास के दरा गया माता मख के पतावा चिस्ता दाजी बजमा खबर न मनी खो बस्ता जिद कौलो तो फिक्र मको दिलावरा दाजी बदा खबर जरूर मनी बस तलक सबर का ना जोस नोर सबर नशम कौले स्ता पला जमा डेरा बेजती उकड़ा कस्ता ख्याल सरनवे न हुमाल तबा में कोतरा खड़े हो गुलशेरा ताप मां गुजारू को आओ शुक्र बात दिलावर चिर सुख गुजार में दबान दो को पकोले में नहीं विश्तले तमाम खत्म मरादा गुलशेरा कनी टुकड़े टुकड़े बदे कम आओ तुम जबाद मखरे लरिशा गले चूरा चूरा बदे कम गुलशेरा कस्तद अखपल ना एक दुमरा वफादार है नवर शो जमा पैगाम लवर का छे जमा खबर दे उमनी कनी नो द हललेना बे कब्रिस्तान जोड़ को ओ खरेशा गुलशेरा राबिया सचती शू आ हेर का ताजी में जरा मरीज ले कदी खबर सुनो दा सोच बको दा राबिया अगर भाई चरे न खबरेगी खुद जमा यो खबर आवरे दिलावर खसरे न दे असी नीचे गुलशेरा ज समाशु मने में तमाते नसीहत के खुद दुम याद रहा कदा खबर दखले न वाता नु जब जान वचना रसूलाला मैंने बतातू अखचू किधर दसल रागिब लाला तासर में उस जरूरी कार दी बख्तू उम्मा सर ऐसे कार दिया पदू वक्त जरूर आया या लाला तो जमा मशरूरी करना यार नो देख के शक यार देख के शक गणे से यार जत्ता मशरूर रे मा लाला नो ब्या जमायो पूछे उनकी कारू का यार बख्तू मैंने बतातू जरूर आया से कार दे यार लाला وين دلتا ويا كان يار سخر بيقول شو يار بيعرف وين زروع وين لا لا او كان هو سيتان دينا دي سرنا دي قربان شما خسر ولا لا اذا ما شو كيسر ده مين يتبدري خبري وكا يا ده بكواس كه مش الروسر سو ده بكواس كه يا تعال شرم نمر دي لا لا ده بكواس ندي ده حقيقت دي اصل کی خبره ده لا لا زد زيبو امتحان اغستل غواړم زدا قتل غواړم چې هغه ما سره د رښتیانو مینه کوي او کراته آسه ډیټونه ورکوي ډیټونو نه مطلب دا د تاریخونه بس چلو کا ستا بندر به راځي که نه هغه به ما پسې راواستي او زه به ستا کار پسې لاړ ډېر ښه ده لالا یو کار به وکړي دا ضرور به وکړي زه به خیر خیریت سره ستا د معشوقي ښه طریقې سره به استقبال وکړم او تا پسې به درولي ورځه तपूस मको गुल जाने वले से चलो शपहागा पचा बाने कडतू बाने होश न दिशे द बख्तू दुनिया उरान शवना दस सोते बोते ले गया समा खबर का कना समा खबर दादा गुल जाने क्या रास्ता पजे जमा माशूके तलाश वाचुरो मतलब दादी कडतू लाला गलत करा नन पता था دبي وفي التماشى غوالب نن بده بخفل سترګو حسو ویني رانا ما سره وګونه دې همداسې
او سترګې د پتاسې پوزه د شپېلې او شونډې د چیلې هر وخت په مینه کې لګیا دا ته څنګه کړې ته خو مخکې داسې نه وې بختو مخکې داسې نو ګوره بختو زما ورور ضرور دی خو ډېر وفا بې وفا ظالم سړی دی ګوره د هغه انتظار مه کوه ګوره بختو نه صحیح نو کړه توسې زه به ستا خدمت کوم نه نه زه خو تا خپل ورور ګڼم ها د توپې ګزاره باندې مه کوه ودې که زه ګل جانې ستا کړه تو زما معشوقې سره څومره کړتې کوي لګیا دی زیبو بختو پرېږده زما منه بختو د بل چا شو ها نو اوس ته دې خوا مخه کړه ها ګل جانې تو اوسه بختو شکر دې پرې راغلې دې کړه تو ستا خلاف خبرې کولې غلې شه زه تاسو دواړه ډېر ښه پېژنم تاسو دواړه توکې ګل جانې او دې کتل دې دواړه زموږ څنګه زړونه مات کړل ته فکر مه کوه بختو که زیبو ستا سره بې وفایي وکړه نو زه به تا سره وفا کوم رښتیا ګل جانې غلی شه توکې بازه فریبي ګل جانې ټیک ده که ته ما سره وفا کوې نو زه هم تا سره د وفا لوز کوم بختو غلی شه خبردار چې ما ته پښتو ونه وایي نن نه پس زه تا لپاره پښتونه بدبخت یم بدبخت لرې شه زما د مخې نه ښه ده اوس ځمه ډېر ناوخته یو سبا به بیا ملاو شو ښه د خدای په امان خدای په امان پښتو زه چې دې ځای نه تښتو اوس به نه تښتې دا دې خونه کړو زه دې په چل کې والمه چل کې مې والي نه بالکل غلط لالا لږ ځان خبر کا په مینه او په جنګ کې هر څه جایز وي ګوره بختو ګوره ستا خلاف نن زه اعلان جنګ کوم ته زما دشمن یې زما ورور نه زما د مینې دشمن یې سلیم خانه ستاسو ډېر ډېر مهرباني چې تاسو زما مدد وکړو دې کې د مهربانۍ څه خبره ده دا خو زما فرض و بیا تا لپاره خو زه دې اوچتو اوچتو غرونو سم ډغرولی شم صرف ستا د اشارې ضرورت دی زلیا هغه وخت هم راشي اوهو داسې که جینۍ وکړه نو ټوله ډرامه به فیل شي لږ ساعت پس به راغلي وې که نه جینۍ خو ډېره لرې لاړه سلیم بابو که بیا دې کار نه راغوستم که نه نو ډبلې پیسې به اخلم اوهو خفه کېږه ما د اصل کې ما جینۍ وکړه په ځان پوه نه شم څه بې حسابه مې والی داسې چل به کې خپلې 500 روپۍ به والی 1 2 3 4 5 دا 500 روپۍ ستاسو مزدوري او دا 100 روپۍ د زیاتو سکونو خوړلو انعام خفه کېږه ما جینۍ مې کتلې او جذباتي شوی وم دا د جذباتو فیصلې نه دي بچې د ټول عمر سودا ده لږ سوچ پې پکار دی ډیډي زه په هغو جنکو کې نه یم چې د مور او پلار په مخکې خوله کولاوي ستاسو هره فیصله ما ته منظوره ده خدای دې عمر ډېر که بچې که نن ستا مور ژوندی وه نو دا فیصله م به مې هغې کوله معافي غواړم وروره معافي غواړم زه تا نه خیرات نه غواړم دا
पता रातो खया दस चलूगा दस सीधा बजाना से ब्याह मखमक तो से ब्याह बदस रहता हो से आओ ब्याह बोरा से ठीक दा